مسلمانۍ دعوې کوي او دا راته وایي چې والله بله اوس امارت راغلی د دې نور هېڅوک ما په کار نه دي، هېڅوک ما په کار نه دي. قرار کېنه والله که د خبرې په رقم وي ته هم راغلی یې اوس کس پیسونه مونږ ته جوړوي، ته هم د ځانه یو فیلسوف جوړ کړو. دلته یو ورکوټ دی شکر چې تا ته کوم وزارت نه دی درکړی. په داسې مشران ستا د دومره نیک خلک، دومره مخور خلک، دومره باوقت چې دوی په خپل پرې باندې هم پوهېږي. دا مولوي صاحب ته کله د کابل خبرې کوي، کله د جنگونو خبرې کوي، کله د 4.5 لسیزې خبرې کوي، کله یعنی په بل چا باندې پړه یا ځانه د یو قاضي جوړ کړی دی او نور پړه کوي. زه یو عرض کوم، هغه ازما عرض دغه دی چې ته کله په یو ځای کې حادثه کیږي، دا محل د حادثې دپاره به ته یو ټیم جوړوي. دغه ټیم چې دی دغه ټیم به د څه ډول اشخاصو څخه وي، هغه به په محل د حادثه کې څنګه هغه سکیچ جوړوي، څنګه به هغه ساحه مسدودوي او د هغه راپور مدارک و شواهد اثباتیه به هغه رغه کوي. ښه ځان به پرې کوي، په میاشتو بیا به د یو شفاق باندې پرېکړه کوي. د کابل په جنګ کې په پوره توګه باندې په پوره ایمان سره زه دا وایم چې نه ملامت یم او نه ومه پوس ولې نه ما جنګ کړی دی، ځکه بلکې په ما باندې جنګ سوی دی. ما ته کابل پرېښی دی تللی ما هغه دی په چاراسیا کې لرې پاتې سوی یم. لیکن تاسو خلک حق ته حق نشئ ویلی او بیا د قرآن عظیم الشان او د مسلمانۍ دعوې کوي او دا راته وایي چې والله بله اوس امارت راغلی د دې نور هېڅوک ما په کار نه دي، هېڅوک ما په کار نه دي. قرار کېنه والله که د خبرې په رقم وي ته هم راغلی یې اوس کس پیسونه مونږ ته جوړوي، ته هم د ځانه یو فیلسوف جوړ کړو. دلته یو ورکوټ دی شکر چې تا ته کوم وزارت نه دی درکړی. په داسې مشران ستا د دومره نیک خلک، دومره مخور خلک، دومره باوقت چې دوی په خپل پرې باندې هم پوهېږي. اواز دې سم نه ده، مننه ده چې زه هر څوک یم یا دا زما خپل کار ده او ستا خپل کار ده، ستا خبرو ته درناوی لرو. خو زه الحمدلله دغه د خپله زه ناست یم او ته یوازې فطرت ښکارېږي او 2 قلمونه هلته ښکارېږي، نور نه ښکارېږي چې ته څه شی یې، ته حزبی یې او که یو کمونیست یې که څه بلا یې. تر اوسه خو زه په دې نه یم خبر. که زه یې پوه سم چې ته واقعي حزبي یې بیا به زه تا سره وغږېږم. نو تاسې وایئ چې کابل جنګونه موږ نه دي کړي، نو دا لکه سپیریانو دغه دومره مزایل او سکرپیست او دغه خو مجبوروي هم دې ته، یعنې ته قصدن غواړې چې زه اوس تا ته دلته وغږېږم. زه چې څومره معلومات لرم دا هېڅوک هم نه لري، په دې کې شک نشته ده چې د کابل د جنګونو سبب شورای نظار سو، خو حکمتیار صاحب هم په دې کې کومه کمی نه ده کړې، هغه ورسره شروع وکړله په دې خاطر چې ارګ ونیسي، نور څه شی ونو. که چېرته حکمتیار صاحب داسې یو پاک او له جنګو او له هر څه لرې وای، خو په هغه وخت کې به یې خپلو مجاهدینو ته ویلي وای چې بس اوس رباني او مسعود ضد کړی ده، موږ نه غواړو چې کابل وران سي، تاسې قرار په کورو کښېنئ، جهاد هم وکړو. اوس دوی پرېږدئ چې دلته حکومت جوړوي، هر څه کوي خلاص، خو دوی هم غوښتل چې جنګ وکوي. دا نو مه وایه چې ولا موږ دغسې و هغسې بې ځایه غږېږې. امارت اسلامي کې امارت اسلامي ټول مشران د قدر وړ دي الحمدلله، په دې کې شک نشته ده. موږ هم چاته دلته بې احترامي نه ده کړې، هغه د ستا په شان سړي ته هم مایک درکړی ده او ناست یې دلته وخت هم درکوم او اخر کې پوهېږم کنځل به هم وکوې، ځکه له خبرو دې معلومیږي چې اخلاق ته بیخي صفر دي. نو دلته چې کوم موضوع موږ راوړې ده دا عمومي موضوع ده، دا د افغانانو په سطحه د افغانستان موضوع ده او امارت اسلامي چې هره پرېکړه وکړي هغه بیا تطبیقوي، بیا دې ته نه ګوري چې دا فطرت ده او دا بل ده او دا هغه بل ده او دا څوک ده، دې ته بیا نه ګوري. او موږ دا وایو چې موږ او تاسې باید یو بل ته احترام وکړو. دا امارت اسلامي تطبیقوي، داسې به یې تطبیقوي لکه په دې نورو چې تطبیق کړل همداسې به تطبیق کېږي، همداسې به منل کېږي. دلته دا نشته چې ولا زه سر د پیاز یم، زه بیخ د پیاز یم او زه غټ یم او زه ووړ یم، دا خبرې نشته دي. وروره یو واحد افغانستان، واحد مرکزي نظام، بس هر سړی دې راسي. خدای دې وکړي چې سبا په دغه د موږ مشران حکمتیار رانولي او رئیس الوزرا به یې نه کړي، ولا که زه یوه ذره مخالفت وکړم چې زما مشران یې راولي، زما مشر ده. موږ دلته نه د شخص پرستی کوو، نه حزب پرستی کوو، نه بل شی کوو، نه بل شی کوو. شریفي صاحب تاسې مهرباني وکړئ دا ورور بیخي له هغه وتلی د هېڅ سیاسي دا مولوي صاحب دغه هر وخت جمهوریت هم کوي، دا په زړه کې څه کینه لري، خدای شفا ورکړي. مولوي صاحب حسادت لري په زړه کې. خیر موږ ورته احترام لرو، د خپل کار د احترام لرو، احترام حدود لري. مولوي صاحب حدود لري، دلته موږ خو شخصي چا سره نه لرو. دی مولوي صاحب شخصي تاسو عقده لري. مولوي صاحب اول چې راغلو وایي
ته په تلویزیون کې راوتلی دغه خلک مریضان دي خدای شفا ورکړي مولوي صاحب ولا که د حزب تړلی وي ولا که د حزب سړی هم وي دغه مخکې څو وخت کې جمهوریت ډولونه وهل اوس په حزب دغه ټول فتنهګر خلک دي مولوي صاحب خدای موږ تاسې وساتي دغسې خلک مولوي صاحب موږ حوصله ورسره کوو خو چې شخصي ته ورسېږي بیا حاجي صاحب نه تېرې مننه مولوي صاحب ما مایک خلاص کړو ډېره مننه و مننه د شریفي صاحب ته به وخت ورکو په هر حال مهرباني شریفي صاحب سلامونه مولوي صاحب تاسو ته عزیز صاحب محترم تاسو ته د مجلس ټولو ګډونوالو ته کلیوال صاحب احمد زئی صاحب ټولو ته سلامونه هیله ده چې جوړ روغ به یاستئ مجلس ته به اصلي موضوع ته به راسم هغه دا چې زه خپل د ظاهر خان د واکمنۍ د یو شي سخت مخالف یم هغه دا چې د عذاب ته اجازه ورکړله چې سیاسي فعالیت وکړي او هغه عذاب د دې سبب سوله چې په کابل کې به د سپي سر ورخرولی وو مظاهرې به راوتلې بیرته په دغه شا باندې رشخند وهه ظاهر خان یو وخت یو خبره وکړله وای خلک وای ظاهر خان د تعلیم مخالف دی یا مثال د ترقی یا د پیشرفت مخالف دی یو ډله مسؤلین مې ولېږل روسیې ته د خوا کمونستان رااله بیرته دغه حکومت په وړاندې دغه نظام په وړاندې دغه ملک په وړاندې دغه مبارزه شروع کړله اته بعضې په اسلام باندې رشخند وهه او ویل چې انسان د بيزو څخه پیدا دی یو ډله بل مې بیا ولېږل مصر ته چې ورې زده کړې وکړي د خپل اخوانیان رااله هغه هم دغه نظام دغه حکومت دغه ولس دغه وطن په وړاندې مبارزه وکړه نو تاسو ماته وایئ که زه دغه خلکو ته چانسونه ورکوم بورسونه ورکوم داسې ژر ته هر لوسي دا خو د عذاب نتیجه سوله چې دغه وکړله زه موږ د سیاسي عذابو اهلیت نه لرو دا به موږ په واقعیت سره منو نور د انډوخر موږ نسو منلای د یو نظام د یو امیر د یو مشر تر چتر لاندې تر امر لاندې تر سوري لاندې موږ ژوند کول غواړو زه خپل داسې نه دي چې په سیاسي فعالیت کې یوازې د حزب اسلامي مخالف یم نه زه د ټولو مخالف یم هر هغه سړی چې د عذاب په نامه باندې ژغ کوي هغه د وطن سره د هیواد سره مینه نه لري هغه ملي ګټو ته ژمن نه دی هغه یوازې هغه خپل ریښې ته خپل لکۍ ته خپل رشکۍ ته د ژمن دی قسم په خدای که افغانستان دوی ته اهمیت لري زه به یو خبره درته وکم کله چې په داخل کې د جدر مخه چې د جنگونو شروع شي دغه سلاوي دغه ټانګونه دغه لونا راکټونه دغه تیارې په موټرانو پرې کشکولې پاکستان ته یوړلې پر دغه تورخم باندې واوښتلې دغه حزب اسلامي ورې عسكر نه درلود نفر نه درلود چې خلکو دا چیرې وړي د خو د بیت المال بګي ولې دغه مسولیت د پځان کې نه کوي پیدا ولې دغه اهلیت په ځان کې نه کوي پیدا هغه جمعیت خو بغیر سره موږ د خلندغر بوله خو ګر سره د سړي ځامن نه بوله ته خو بدر د نور یو څه اهل وي پر دغه سروبي دی ولې نه راګرځول خو دلته ساکو مندانان ناسو د ټانګونو ګرځ پر دې لار ولاړله ټوټه سوله آیا تا ژغ وکړي چې دا خو د بیت المال دی د خادي د برکلینونه د پلچکونه د اته بشوادای سالین کې قبرونه کندل د مړو اډوکې رئیسل وړلې پېښور ته دغه شان زموږ سکول د سترګو لاندې تیر سوله کورونه نړول کلکینان زغلول دروازې زغلول دا چیرې ولاړه ټول د پاکستان ته ولاړه آیا یو حزب زه یوازې حزب اسلامي باندې انتقاد نه کوم ټول ته وایم یو حزب چې د اسلام په نامه ژغ کړي او د جهاد په نامه ژغ کړي او د روسانو په مقابله کې دوی ول چې موږ جهاد کړی دی د الله فی سبیل الله آیا دا ستاسو مسؤلیت نه جوړ دي چې دغه چورتالان مخاونه سي شو ته لاس واسي د خلکو ناموس بیا دغه زمشتسي افغانان کوه که شو که بد و په دغه کابل کې په دغه کندهار کې په دغه ننګرهار کې په دغه هرات کې په دغه لوی شهرونو کې خوندي و کې شکول به زمشتسي پیغلان ولاړل په پېښور کې فکر کاوه نور زیر خبرې دي چې د ویلو نه دي دغه لمن چا پر مزمش پر سر شا واړول دغه احزاب را واړول د حزب اسلامي په نامه د جمعیت په نامه د نظار په نامه د وحدت په نامه د آهن په نامه د آن په نامه نور بستی بالا د خدای د رسول وګوري دغه هیواد تجمن وسی دا ولست تجمن وسی هر هغه سړی چې د حزب په نامه باندې ژغ کوي هغه د وطن تجمن نه دی هغه ولاکه یا خدای پیژني یا رسول پیژني یا اسلام پیژني یا وطن پیژني یا افغانیت یا پښتونوال هیڅ چي نه پیژني موږ دا غواړو موږ وايي ملي ګټو تجمن وسی ملي ګټو ته ملي ګټه دا معنا چې د ملت ګټو ته احزاب چې دي راځي
حکومتونه ځي راځي مګر ملت به پر ځای پاتې ځکه موږ وایو چې د ملت ګټو ته ژمن وسی ملي ګټو ته ژمن وسی نور د عذاب خبرې پرېږدي هیڅوک ولاکه سپینه ملایکې د هر شی شخصیت موږ ته جلا جلا معلوم دي ناکه په موږ باندې سپینه او روښانه خبرې مکوي فقط یو کار وکړي چې پر خپل ملت باندې زړه وسوځي پر د مسلمان ملت باندې پر بیچاره ملت باندې دا انجینران ځان ته ویل یو ځان ته استاد وایي بل ځان ته انجینر وایي بل په الازغر پانتون کې دغه کړي ماستریان یې اخیستي وي ولکه یو بلډینګ جوړ کړي ولکه یو پانتون جوړ کړي ولکه یو روغتون جوړ کړي ولکه یو پلم جوړ کړي ګرد ویرانه وکړي ټول وطن خراب کړي او په اشر یې خراب کړي ټول په اشر د عمل خراب کړي زما اوستا خوندې وژړول زما اوستا یتیمان وژړول در بدر یو دغه عذاب د لاس سم د حکومت په لاس را لیکومونیستي حکومت په لاس درغلی سره کښینستلې به وای سم دنیا به حیا در سکولای 4.5 زره ټانګان یوازې ولاړل چورته لانس ولا د خدای پاره دې مشتر نه په ټول سیمه کې د افغانستان سلاوي یا مهمات یا نظامی قوت نه به ایران درلودي نه پاکستان په ټول سیمه کې چانه درلودي دا د دوی د لاس د خدای عذاب چرکړل د خلکانو پر چمیانو نه دي چې خرڅ کړي چې موږ ته وایي مطلق کافر دي یا ظلم وکي هر څه وکړل دغه نه کړ چې دغه نه خرڅ نه کړل دغه عذاب چرکړل ټول پاکستان کې په ایران منډي کې یوړل ورې خرڅ کړل خدای مو خوشاله لره زه نور وخت نه نیسم نور د عذاب په نامه دلته څوک ژغ نه کوي زه ټول ته متقابل احترام لرم زه د چا سپکاوی نه کوم لیکن هله کوم د عذاب په نامه نور دلته ژغ مکوي او د ملت په نامه باندې ژغ وکي ملت وفادار وسی دا وطن ته ملا او د یو امیر هر څوک چې امیر چې په امیر کې ملت لاس پورته کوي دعا وکړه هغه زموږ پر سر سترګو قبول دي د شل عذاب او شل نمونه د موږ د دې شي اهلیت نه لرو نور بس کې د وطن پر او د پر دې وطن پر دې ملت پر د خپل ایتمانو پر د خپل کونډیانو باندې زړه وسوځي خدای مو خوشاله لره ژوندۍ وسی صحتمند وسی هله د تاسو په خپانس مننه شریفي صاحب الله دې اجر درکړي ډیر زیاته مننه ډیر وخت وروسته خوشاله ده برابره فطرت صاحب وخت درکوم زه غواړم چې تاسو نظر واخلم وخت درکوم هیله دا ده چې موږ تاسو احساساتي خبرې ونه کوو ځکه د سپیس تر اوسه پورې ډیر ښه مخته لاړ او امارت اسلامي چې کله یو پریکړه وکوي هغه تطبیقوي دا د امارت اسلامي اصول دي پالیسي ده او داسې پریکړه نه کوي چې د افغانستان د ملت په خیر دې نه وي او که څوک وایي چې زه مخالفت کوم زه وایم غیر له دې چې ځان ته نقصان ورسوي بل هیڅ ګټه نه ورته کوي نه دي څوک خپل ځان بې عزته کوي او نه دي څوک خپل ځان د اسلامي نظام په تقابل کې دروي صفا خبره به کوو دلته اسلامي نظام ده دلته چې څوک په نرمه او په اصولي لاره یو پریکړه ونه مني بیا هغه نورې لارې خو بیا نظامي هغه لارې دي بیا نظام مجبوره ده چې بیا هغه لار ورسره ونیسي لکه هغه یې له ډېرو سره دلته اختیار کړی ده خو موږ دا نه غواړو خدای دې نه کوي چې د مجاهد په نوم یو سړی دغه نظام په خلاف راپورته سي او غږ پورته کړي او یا خدای مکړه د دې نظام لخوا زندان ته واچول سي یا ونیول سي یا ووژل سي یا بل څه وسي دغه د خدای نه کوي زه وایم دا به ډېره ښه وي چې دغه پرېکړه د ټول ملت د هرکلي سره مخ سوې ده په دې کې شک نسته او دغه خپل هم دغه احزاب او خاصتا حزب اسلامي چې اکثره د دوی مورونه دلته راځي دوی ډېر انتقادونه کوي دویم دا په هسکه غاړه دې ته غاړه کېږدي او د خپل رسمي ادرس نه اعلان وکوي چې موږ د امارت اسلامي دغه پرېکړې ته ژمن یو همدغه پرېکړه منو دا به ډېره ښه خبره وي ځکه د مجاهد قرباني په همدغه امارت اسلامي کې ساتل سوې ده دغه مجاهدینو خو د حزب لپاره به قرباني نه وي ورکړې یا د حکمتیار صاحب لپاره یا د بل چا خو د اعلای کلمت الله لپاره به یې ورکړي وي د الله د رضا لپاره به یې ورکړي وي که غواړي چې خدمت وکړي خو د امارت په چتر کې دې راسي دلته د خدمت وکوي که چیرته امارت اسلامي خدای ناخواسته دوی ته د کار زمینه نه برابروله دوی ته د بدیل لارې دلته وویل سولې هغه د شوراګانې ولایتي شوراګانې جوړیږي په ټول افغانستان کې د احزابو ځای د ډلو ټپلو ځای به دلته قومي او د علماو شوراګانې نیسي هغوی به دغه ځای نیسي او دلته به دغسې یو واحد مرکزي نظام رامنځته کیږي په اساسي قانون کار جریان لري امارت اسلامي کار روان کړی په دې باندې راتلونکي کې سرپرست حکومت به نه وي یو دایمي حکومت به وي په هغه کې به د استعداد په هغه باندې په کتلو سره هر چا ته ځای ورکول کیږي نو ډېره مننه فطرت صاحب تاسو ته وخت درکوو لنډې خبرې کوو تاسې وکوئ انشاءالله چې دغه پرېکړه د ټولو افغانانو په خیر ده
او ان شاء الله په دې کې د ټول ولس خیر ده او هیڅوک دې په دې نه خفه کیږي، خاصتا هغه خلک چې وایي موږ جهاد کړی، مبارزه مو کړې، قرباني مو ورکړې، هغه خو دې په ډېر افتخار سره د اسلامي امارت د اسلامي نظام هره پریکړه باید دوی په ډېر افتخار سره باید دوی ورته غاړه کیږي. که کمونیست مخالفت وکړي خو موږ وایو چې کمونیست ده، که یو بل وروره د بل فکر سیکولر وي بله بلا وي مخالفت وکوي موږ وایو چې هغه خو سیکولر ده، د اسلامي نظام مخالفت کوي. بیا داسې هم نه ده چې امارت اسلامي دغه خلکو ته دې ټولو احزابو ته چانس ورکړل سو، په افغانستان کې ازادي واخیستل سوه، ټول ملت قرباني ورکړه، وروره روسان ووتل، کمونیستان لاړل، خو دوی بیرته په کابل کې وروره تر ګریوان سره راونیول، ټول کابل یې لوټه لوټه کړو او تر ننه پورې هم سره جوړ نه سول. مکه معظمه کې په قرآن قسم سره وکړو بیا هم سره جوړ نه سول، نو تر دې زیات به څنګه څه به کېدل؟ هغه وخت کې امارت اسلامي چې نه وای راغلی، ته فکر وکړه فطرت صاحب چې په دې افغانستان کې که تا حالات لیدلي وو څه به کېدل نور؟ که د امارت اسلامي په هغه وخت کې د قیام نه وای کړی، دغه امارت نه وای راغلی، څه به کېدل؟ زما په یاد دی موږ په سیمه کې اوازه ووایي دلته زرداد او قلم او چلم ده او څه بلا ده، دا راځي د خلکو په کورو ورننوځي، خلکو په